رحمان د بعضو پیرو د چا مرید د چا پیر د دې مطلب دا دی چې پریکټیکل تصوف رحمان بابا کړی دی خو چا دی په کم مذهب و په خیر البیان والا چې دی پیر روشن و په هغه یو د هغه د خاندان سړي کتاب لیکلی دی هغه تاسو ما نه دی کتلی ما سره شته مصری خان مصری خان نه مصری خان نه دی بل دی هغه باندې کتاب لیکلی دی او دا هغه ټوله هسټري بیان کړې ده دا کتاب لیکونکی چې دی دا هم د دغه داوړ دی د هغه د کلي دی او د هغه د خاندان سړی دی هغه خو د هغه نوم خلک وایي زوم هم دی بعد یې دلته راغلي چې وایي چې زوم هم دی لورې پې واده ده د چا د بایزید انصاري نو دغه ما ته نه چا څوک دی خو ما چې څومره لوستی دی مرزا خان انصاري هغه مرزا خان هغه بیل دی هغه په کتاب لیکلی دی مرزا خان انصاري هم متنازعه سړی دی مرزا خان انصاري عبدالحی حبیبي لیکلی دی د نوم فتح محمد و فتح خان یوسفزی دا یوسفزی دی مرزا انصاري د هغه نوسی دی اوس پته نه لګي چې دا مرزا انصاري د هغه نوسی دی او که دا هغه یوسفزی دی دا هغه مونږ دا ووایو چې د فطرت اواز وکړه پیغمبر شو د فطرت په اساس چې وغږېده خلک د فطرت اواز وکړه پیغمبر شو د فطرت په اساس چې وغږېده خلک او د فطرت پراس چې ورسېده خلکو د بنده مقام ته ورسېده خلکو دا د چا دی دا زما دي نو دا زما خپل سوچ دی که نه من خبره د غني خان کوم غني خان یو طرف ته زما دا رایه ده چې د هند امت د دغه سړي د نظریې نه متاثره دی او دغه په خپلو بیتونو کې الله ته وایي چې زه دا ځای وینم دا ځای وینم او ځان بیا یادوي او شک یادوي چې دا دغه ته ورسېلو هغه ته به جان او خدای ته هغه جانان وایي د رحمان بابا کتاب کې هم الله تعالی هغه د یار په نوم باندې ګڼي تا رحمان بابا دغه پکې ډېر دي یاره خفه نه شئ زه په څه پوهېږم نه صحیح خبره ده ما چې زه مطالعه رحمان بابا الله ته یار وایي او غني خان الله ته جانان وایي دا د دې الفاظ لکه زه چې غریبې طبقې ته غریب ګل وایم نو غني خان جانان هر ځای چې بیان کړی دی نو د ده نه دا ټول شعرونه چاپېره ته ښه سټډي که نو چې روانې کړي نو خدای ته به ورسي بلکل وایه ای زما جانان ربه ته پوهېږې اوس بلکل دا هغه هندو تیوري ده چې زه هلته بوتلی ده او دا دی چې وایي بله دا چې دویم نمبر په ده باندې د عمر خیام د شرابو دا اثر دی چې دا شراب چې دی دا اکثرو بزرګانو ذکر کړي دي نو هغې د مدهوشۍ دپاره او د لارې منتو دپاره ځکه دا شاعران ټول شراب او ذکر د معرفت شراب او د عشق شراب او د خلقي شراب نو زه پریکټیکل اسکلي دي بیا هغې په الفاظو کې به وي د غني خان د نظم چې دی جبه فلسفه هغې کې دی وایي چې د خپل زمې تال کې کېښود او د قاضي دغه له وړو که نه نو دی خو دقه وخت دی مولانا روم ته اشاره نه کوي څه ته مولانا روم ته کوم شعر کې دا عجبه فلسفه نه ده دې کې دی وایي چې اول مې خپل زړه په تال کې کېښود او د ملا کوڅې له وړو بیا پکې یو ځای راشي وي د قاضي دربار له وړو که نه نو هغه وایي چې زه خو صرف تلل کوم زما خو په بل څه باندې دغه نشته نو بیا د زمانې یو فلسفي ولاړو او هغه راته وایي چې دا زړه دې راله راکړه چې په زړه باندې خپل کم که نه نو پوره خبره یې کړې ده نو دې دقه ځای کې دغه دی چې دا رکېدل چې دي بس هم دقه منتل دي دغه دی که نه دا تاسو چې کومه لومبۍ خبره وکړه که نه چې دا چې پخپله پکې روک شي چې روک شي پخپله روک شي نو دغه رکېدل منتل دي د رحمان بابا شعر ما ته یاد نه دی هغه
وایي چې خودي ها هغه وایي چې خودي ورته افسوس دی زما حافظه کوم هغه شعر مطلب یې دا دی ها چې منزل ته به هله رسې ها چې خودي ختم کړي ها رحمان به وایي ها نو خودي موږ چېرته ختمولی شو ها خودي خو به تعالی ختمه ها چې علامه اقبال خودي بل څه ته وایي خودی کو کر بلند اتنا ها دا خودي چې دا هم دغه شی دی خو دا په بل شکل کې ها دا خودي د شجاعت هغه آخري مقام چې حسین الله بالکل لا اله الا الله باندې سر قربان کړه ها لا اله ها بالکل دغه چې اوس سجل سرمستو ها هغه باره کې دا ما لوستو یو دی چې هغه به لا اله الا الله به نه وي ها نو ورنګزی بیا هغه ونیو خلبولانو راوسوله چې دی دا وي ها بربند به هم ګرځېده ها دا هم سرکوده دغه شان شوی ها یو هندو باندې مین و هغه به هم ځان سره ګرځاو ها هلک و ها نو بیا هغه چې دی نو هغې چې تپوس وکړه چې ته لا اله وایې او الا الله ولې نه الا الله ولې نو هغه ورته صرف دا جواب کړی چې زه لا اله نه نیم وځي ها 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 نو لا اله به هلکې چې ځان روکي که نه او اوس ته پوه شوې ها موږ خو وایو عملي خو نه یو که نه اوس پوه شوې ها بالکل بالکل تصوف دا دواړې دی ها د لا اله نه به شروع کوي ها الا الله ته به وروسته نو ځکه قرآن کې دي چې هر ځای کې دا دي هر ځای کې دا دي چې یا ایها الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنه د دې نه به وځي ما خپل کتاب کې یو نظم لیکلی دی چې ته د دې نه وځه د دې نه وځه د دې نه وځه نو بیا به ته هله آخري منزل ته رسې بالکل زه خو صوفي نه یم خو دا یو خیال یم نه نه بس هم دقه شی دی نو چې تربیت دی نو لا اله ها لا اله چې دی عثمان حضرت حسین صاحب ها سر په لا اله ورکړی دی ما یو نظم کې لیکلی د حسین صاحب چې حسین الا الله وی لا اله هغه نه منو ها ځکه یې مړ کړو یزید اله وکړه هیڅ که کنه هغه اله وکړه هر مالدار اله دی هر ظالم اله دی ځکه قرآن الله اله واحد هغه یو اله دی بل اله نشته دا اتمه سپاره او نهمه سپاره ته دا اتمه سپاره د نیمې نه وروستو او نهمه مخکې دا ته سټډي کوې دی کې به تا ته پته ولګي چې نوح علیه السلام ته د خپلې زمانې خانان نوابان ملعو ټکې ورته لیکلی دی وقال الملعو دا ملعو دا سامراج دی دا ارامیان کې قرآن سوشل دین دی سوشل دین دی فرعون نه مني نواب نه مني او زما مولای سرکوزی مني ما وی یو استاد وخت خو برابر دی خلک تنګ شو حیران کړو ته ګوري وی چې وارو کله خان راغلی دی د جومات ګړی د خان ته ګوري دا ټول ګناهونه ما کړي دي خو کاش چې څوک پې پوه بالکل بالکل نو غني خان باندې خبره کوو لومبنۍ نظریه د دغه نه اخیستې ده د شنکر نه او بیا اسلام ته راننه ایستې ده نو د اسلام د قرآن د آیات په شکل کې نه ده بیان کړې د جانان په شکل کې تاسو خبر د نیچر په ذریعه دغه کړې بالکل هغه ثبوت کې نیچر پیش کړي او فطرت نازي فطرت هم به ذات خود چې کوم دی نو د خدای متبادل خلکو ګڼلی دی سرسید احمدخان نیچرلیست و هغه په ملایکې نه منلې جنت یې نه منو دوزخ یې نه منو قیامت یې نه منو حساب کتاب یې نه منو دې نه خبرې نه
او دا هغه په باره کې ډېر دغه شته دا غم نیچر نیچرست نو غني خان زما په خیال دغه د وحدت الوجود مسله ځکه بعضې خلک د وحدت الوجود د مسلې نه انکار کوي وایي دا په اسلام کې نشته او بغاوت یې ګڼي دا نه ده خو دا شته په جنگ خندق کې یو حدیث شریف دی چې حضرت علی کرم الله وجهه او بیبي فاطمه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم او حسن حسین دا پنځه کسه چې دی دا یو حدیث دی اوس موضوعي دی او که رښتیا دی خو شته دې ذکر کوي چې ساړه ډېر ساړه نو موږ کېناستو پنځه واړه یو د حضور کېنولو ځان سره یې جوخ کړو او څادر یې په موږ واچو په ټولو نو بیا موږ توده وو زم بیا ساړه نه کېده ځکه هغې وایي چې دا 5 تن پاک دا دي دا 5 تن پاک ځکه په هره دا د عیشاګانو په دغه باندې دا دی که نه تاسو به لیدلي دا او بلکې ما ته د ګړی ولی محمد خان یو کتاب را کړی و هغه زما نه بیا چغوړی یو کتاب را کړی و هغې کې دا لیکلي و چې پاکستان حقیقت کې رحمت خان دغه او آغا خان د شیعه پروګرام دپاره جوړو پوه نه شوې پوه ځکه یې ولې نوم پاکستان یې دی په کتاب کې لیکلی پوه نه شوې صحیح ده اسلامیستان نوم یې ولې نه دی پاکستان پاک د هغې دا خیال و چې دا به موږ جوړو و دې کې به بیا موږ خپل دا مذهب او دا پر شیعه دا به پکې موږ قایمو او جنازه کوم چې کوم دی اسماعیلي و چې دی اسماعیلي و نو دی هم د پنجتن پاک قایل علامه صاحب هم شیعه و که نه علامه صاحب پته نشته البته دغه چې وه شیعه و جمال الدین افغاني اصلا عشریه و دا 12 امامان هغه منل شیعه و او دا دغه چې و مولانا ابوالکلام آزاد نو هغه اهل حدیث و د دې ټولو نظریې بدلې علامه مشرقي هم نجرلست و د هغه تذکره کتاب چې وګورې نو هغه منکر دی د دې ټولو څیزونه خو خبره موږ خپل ځای له راځو دا خو پکې ګډې وړې رالې علامه اقبال دې کې پاک سړی و په دې خلکو کې علامه اقبال وایم په دې کې پاک سړی و علامه اقبال هم عجیبه دی هغه هم د ابتدا نه ډېر ګډوډ دی زما خپله ذاتي رایه چې د علامه اقبال خپله تیوري نشته د هغه دا نظریه چې دا د جمال الدین افغاني نظریه ده دا هغه دغه کړې ده د پین اسلامزم ده هغسې کړې ده او دا ممکنه هم نه ده د ټولې دنیا مسلمانان په یو برکت راغونډېدی نه شي جمال الدین افغاني پارسیبانو د دې باره کې دوه روایته دي یو نظریه چې د ایرانی و ایرانی النسل و بالکل او یو نظریه دا چې د افغان و خو د افغانی و پښتون نه و افغانی و افغان او پښتون کې فرق او پښتو ګوره دشته کړې ده پښتو دشته کړې ده پښتو ابتدا د کړې ده په سکول کې جمال الدین افغاني مولا محمد هوتک چې کتاب لیکو د امیر شیر علي خان وخت جوړی نو دا جمال الدین افغاني ورته ویلي چې د مورنۍ ژبې قدر دی وزیر دی نو دا خو مشرانو عبید الله سیندي سیکو بیا مسلمان شو بیا هم دا عقیده ګډه وډه ده د مسلمانۍ په حالت کې سوشلیسټ و که نه ډېر غټ سوشلیسټ او که نه دا
دا دغه سوشلیستو دا چې ایزي ایدي دی و سوشلیستو دا مکمل سوشلیستو ها دا اوس چا پروګرام مې کو نیلامګرو ها دا هم سوشلیستو طارق عزیزو طارق عزیز دا هم سوشلیستو ها نو د غني خان مختصر به کو ها یو هغه د شنکر د نظریې نه متاثر دی ها خو څوک مسلمانو ها نو د مسلمانۍ د ټکي پکې جامع ورته هغه واچوله جامع ورته او خدای ته جانان وي ها که زه بګوان ورته ویلی وی یا رامو ها نو بیا بیا به خلکو نه منو ها هم هغه بګوان او رام هغه جانان کو ها دا نه وي چې هغې هم بګوان ستا الله مني ها یو الله مني ها عمران هم مني ها باقي پاتې چې تعویضونه دا ډو اسلامي کتابونه نه دي ها دا خو انسان جوړ کړي ریګوید چې دی دا بیاس نومې سړی دی هغه جوړ کړی دی ها بیاس ها او بیا د هغې نه وروستو بیا د نورو شیخانو ترویدو دا درې د هغې تشریح ده بیا ها دا بیا نورو پکې خپل ګیتونه امنډمنټ یې پکې کړی دا انساني کتاب دی دا الهامي کتاب نه دی دا اوس بل ارامتوب دی ها هندوان ولګېدل نو په خپل ریګوید کې فارکلیس زموږ د پیغمبر په نوم باندې وښو چې دا دی زموږ په وید کې د هغه پیشنګویي ده وګوره فارکلیس هغه عبراني نوم و که نه نبي علیه السلام عبراني نوم و نه غیر تورات او د دغه نه والي اوچتي کړي دي د انجیل نه د دغه په کتاب کې په ژوند او اشتا کې دا الله ذکر او کلمه نه وه د هغه اصلي کتاب چې و هغه کتاب خو نشته هغه ژبه پاژن ژبه وه فارسي نه وه د فارسۍ نه مخکې یو کومه ژبه وه علامه اقبال د هغې حواله ورکړې ده هغوی چې احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر کر دیتا ہے قرآن کو تعویل سے پاژن ما پښتو کې داسې راوړلی دی چې څوک ته یوه معنا وباسي څوک ته بله معنا څوک ته یوه معنا وباسي څوک ته بله معنا ډېر ظالمان دي آیاتونو سره لوبې کوي نو دا نظم دا شعر زما څوک نه وایي بیا به زه لوی سړی شوم نو هسې سړي خو نو بیا دا شراب ورسره د عادتل د عقیدې د سرې دپاره د هغې د نریشمنټ دپاره د هغې د ډیولپمنټ دپاره د هغې د مزید مخکې کولو دپاره یو پوڼی شراب ګڼلی ده نو یې ورسره ورکړي دي چې په دې خو بېخوده نه شم راشه دا ورسره په دې ورته بېخوشه چې بېخوله شي د هر څه نه نو بیا به یو خدای راته ما دوه غزلې لیکلې وې ما په دې یو ملتي راغی وایي تا کوم غزل ده ووایم یو مې دا لیکلی و چې ته راسره نه یې خو یادونه دې خواږه دي بل مې لیکلي و چې ته راسره نه یې یادونه به دې څه کړم ما ته یې دواړه خبرې نو غني خانو وحدت الوجود راوستو د شرابو په دې پیاله کې واچو جانان یې ترې جوړ کړو او بس د تصوف په لار باندې وي به ورسېوته دین یې پرېښوده دین یې ډسکس نه کړو ځکه چې په دین کې عمر خیام هم وایي دا وایي بس دې کې تش تنقیدات دي او خبرې دي دومره په وړو وړو کار خو موږ نشو تللی نشو پوهېدی نو دغه زما رایه ده د غني خان نه بلکل کتاب اوس ته بدلي نشته که غني خان نظم